وربادي نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه وربادي نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه تا کې سکون تا کې آرام مې د زړګي لیدلی تا کې سکون تا کې آرام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې ټول هیوادوال به روغ او جوړ د صحت په کلۍ کې وي. خوشبختانه نن هغې کورنۍ ته بیا راغلي یو څه موده وړاندې چې تاسو موږ سره په یوه ویډیو کې کتلې وه. دغې کورنۍ ډېر دردونه له ځانه سره درلودل چې له هغې جملې یو دوی په دغه خړه ځمکه باندې ویده کېدل. دغه منطقه یو غرنۍ منطقه ده چې په دغه ځای کې هر ډول حشرات شتون لري. تاسې دغه دیوالونه ګورئ چې ټول سوري سوري دي، نو امکان د دې شته چې دلته به حشرات وي. نو کله هم چې دوی غریبان په دغه شډله ځمکه باندې ویده کېدل، حتما به د دوی سره دغه ویره وه چې د دوی په ماشومانو باندې یا خپله په دوی باندې کوم مار یا لړم یا کومه حشره رانشي او دوی ته ضرر ونه رسوي. دوی سره به حتما دغه ډار دغه ویره موجوده وه. حتما به دغې مور د شپې په خوب کې هم دغه ویره ځان سره درلودله چې خدای نخواسته زما په ماشومانو باندې څه شوي نه وي، هغه خوب یې ارامه نه و. خو خوشبختانه کاروان خریه بنسټ د مسلمانو وروڼو په مټ باندې وتوانېدو چې د دغه مور دغه ویره د تل لپاره ختمه کړي، چې د دوی دپاره مونږ کور ته 4 دانې کټونه راوړي دي چې نور به دوی په شډله به ځمکه باندې نه ویده کېږي او دغه کټ کې به آرام خوب کوي، هغه هم د حشراتو له ویرې نه بغیر. یوه بله غټه ستونزه چې دغه کورنۍ په اوړي او په ژمي ورسره مخ وه، هغه هم د برق ستونزه وه چې دوی هیڅ نه شمسي او نه بیټري د برق هیڅ امکانات دوی نه درلودل. یوازې د یو لاسي څراغ څخه کار اخیستو چې اوس هم دغه دیواله کې یخی. دا یې د کور د برق ټول سیستم دی چې هم اوړی او هم ژمی له دې څخه دوی ګټه اخیستله او یو څه رڼا یې دوی ته ورکوله. خو خوشبختانه موږ وکولی شول چې د دوی دغه ستونزه هم حل کړو، چې د دوی دپاره موږ شمسیه واخیسته، هغې دپاره موږ بیټري واخیستله، د دې دپاره لیلټونه، سکټې او یو بل شی چې د دوی دپاره به نوی وي، هغه هم بادپکه. د دوی ماشومان چې هم سړو او هم تودو بدونو وهلي دي، پر روانه ګرمۍ کې به انشاءالله نور دوی آرام د غرمې او د شپې خوب دغې پکې ته کوي. د دې ترڅنګ دا کورنۍ چې یوه بله ستونزه درلوده، هغه د خوراکي توکو نشتون و چې د دغې بېوزله کورنۍ هغه کوچني او تنکي ماشومان په کوکیو پښو باندې په دې کلي کې ګرځېدل تر څو ځان دپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي او یو شپه ارامه پرې تېره کړي. خو خوشبختانه د دوی دغه ستونزه هم حل شوله. د دې ترڅنګ دغه مور ته موږ تر ټولو بهترینه ډالۍ لرو چې د هغې ګټه به هم هغه وروڼو ته رسېږي چا چې موږ سره په دغه نیغ کار کې خپل کومک کړی، موږ سره ورسره تر اخره پورې د دغه مور هغه د خوښۍ احساسات را اخلو. خورې هغه اندېښنه چې تاسې د راتلونکي روژې دپاره خپل ځان سره درلوده، اوس څنګه احساس کوي؟ اوس داسې خوشحاله یم چې روزې ته ډېره خفه وم، اوس بس خوشحاله سوم چې تاسې د ما دپاره هر شی روزې ماتې ته راورسول.
بس خدای مو آباد که، خدای نور دنیا درکړي، خدای مو بچیانو چښتن که، پاکې ریټونه کټونه وچه خوړه کې پراته وو، منګوران هر شي نه ډارېدم. بس زه لمونځ تراویح کوم، تاسو ته به دعا کوم، ماته هر شی ورسېدل. بس خدای دې هغه نفره م آباد کړي، خدای دې تا م آباد کړي. بس ما سره چا کومک کړی دې شیانو کې، الله تعالی دې دا بختوره میاشت ته هر حاجت یې پوره کړي، خدای دې په مخه وچلوي، خدای دې آباد کړي، خدای دې اجرونه ورکړي. زه ډېره ورته خوشحاله یم، ډېره خفه وم، مرۍ مې پاکې ناستې وې. بس دا نفر دې خدای آباد کړي، خدای دې نوره دنیا ورکړي، خدای دې په مخه وچلوي، دې بندې دروازې ورته خلاصې کړي. بس ډېره بختوره میاشت ده، ډېر ثوابونه یې وګټل. ورکۍ له تاسې نه موږ مننه کوو چې موږ د دغو ورونو دغه صدقه تاسې قبوله کړله. کور مو ودان، سلامت اوسئ. له ټولو قدرمنو مسلمانانو ورونو نه ځانګړې مننه کوم چې موږ سره یې د دغې خورکۍ په برخه کې لاسنیوی یې وکړلو. بیخي زیات موږ هم خوشحاله کړلو. الله پاک دې تاسې دین او په دنیا باندې خوشحاله کړي. په آخره کې له هغو ټولو مسلمانانو او بډایو ورونو څخه غوښتنه کوو چې موږ داسې په لسګونه کورنۍ له ځانه سره لرو چې یوه یوه تاسو ته معرفي کوو او دغه د خیر په کار کې موقع درکوو، تر څو موږ سره د خیر په کار کې شریک شي، او تر څو هغه مسؤلیت چې د الله په نیز موږ تاسو لرو هغه محمد کړی وي او جنت ته یو څو قدمه نږدې شوي وي. په آخره کې هغه بهترینه ډالۍ دغې مور ته سپارو چې خیر به یې موږ او تاسو ټولو مسلمانانو ته رسېږي. هغه هم دغه جاینماز دی چې دغه باندې به دغه مور په دغه مبارکه روژه کې خپل عبادت کوي، لمونځ به کوي او نفلونه به کوي. هغو ټولو ورونو ته دعا کوي او ټولو مسلمانانو ته به دعا کوي چې دغه خیر په کار کې موږ سره برخه اخیستې او د دغه مور دغه ستونزې او مشکلې حل کړي دي. مورې دغه ډالۍ موږ سره درکوو، خپل لمونځ خپل عبادت دې وکړه. ټولو مسلمانانو لخوا دغه ډالۍ قبوله کړه او خپل عبادت دې کوه، خپل روژه دې په ارام تېروه. خدای دې وکړي چې موږ هغه حق ادا کړی وي کوم چې تا په موږ باندې درلودو. ځینې خوشحال ځینې په غم مې کړي سلګۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه. نو دغه خپرونه له دغې کورنۍ سره په ډېرې خوشحالۍ سره پای ته رسوو. تر بلې داسې خپرونې چې بیا یوې بیچاره کورنۍ لاسنیوی کوو، تر هغې درنه اجازه غواړو. د خدای په امان. ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه. تا کې خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه، تا کې خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه. ورباندې نه کړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه. ورباندې نه کړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه. تا کې سکون تا کې آرام مې د زړګي لیدلی، تا کې سکون تا کې آرام مې د زړګي لیدلی. لتا نظر شم هزار وار د غریبۍ ژوندونه،